سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان اتلانو په دویم سوپر اوور کې هم له سیالې هندۍ لوبډلې څخه ماته وخوړله. که څه هم افغان اتلانو د لوبې تر وروستیو شېبو پورې مبارزه وکړله، خو په دویم سوپر اوور کې هم قسمت یاري ورسره ونه کړله. محمد نبي عیسی خیل، رحمان الله ګربز پرله پسې خپل وکټ له لاسه ورکړلی او بریا یې د لاسه ووتله. دریمه شلاوریزه لوبه یې هم هند ته وبایلله. په دریمه شلاوریزه لوبه کې یو ځل بیا د هند لوبډلمشر روهیت شرما د لوبې ټاس وګټی، خو پخپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې هندوستان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې د هند په ګټه روهیت شرما 120 منډې په 90 بالونه جوړ کړل. بل لوبغاړی و چې 90 منډې جوړ کړلې او د افغان لوبډلې په ګټه بیا فرید احمد ملک بیا 3 لوبغاړي وسوځول، عظمت الله عمرزي بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. د 214 منډو اده په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې جوړ کړلې چې لوبه یې مساوي کړله. د افغان لوبډلې په ګټه ګلبدین نایب 55 منډې جوړې کړلې او رحمان الله ګربز 50 منډې جوړ کړې. ابراهیم ځدران هم 50 منډې جوړ کړلې. محمد نبي بیا 40 منډې جوړې کړلې. په لومړي سوپر اوور کې افغان لوبډلې یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 14 منډې جوړ کړلې. د 18 منډو په ځواب کې هندوستان لوبډلې یو ځل بیا 14 منډې جوړ کړلې چې لوبه یو ځل بیا مساوي شوله، بیا سوپر اوور ته ورسېدله. په دویم سوپر اوور کې هندوستان لوبډلې ډېره زبردسته توپونه وکړله چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 11 منډې جوړ کړلې. د 12 منډو اده په تعقیب کې افغان لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره صرف 1 منډه جوړ کړله او افغان لوبډلې دریمه شلاوریزه لوبه هم هندوستان ته وبایلله. افغان لوبډلې په نن لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. تر اخري پورې پوره کوشش کوي چې لوبه تر 2 سوپر اووره پورې ورسوله. د هندوستان لوبډلې هم په ګونډو کړې وه، خو څه وکړو بخت یاري ورسره ونه کړله. افغانستان په دریمه شلاوریزه لوبه کې هم هندوستان ته ماتې وخوړله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.